بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب آداب الطعام. دا کتاب دے په بیان د آدابو د طعام کې د خوراک سکاک آداب بدلته مونږ او تاسو ته مصنف رحمه الله ذکر کوي چې د خوراک سکاک څه آداب دي، او باب التسمیه فی اوله والحمد فی آخره. باب دې په بیان د بسم الله ویلو کې فی اوله په اول کې، والحمد او الحمدلله ویل فی آخره په آخره کې. نو دا باب د خوراک په اول کې د بسم الله ویلو او په آخره کې الحمدلله ویلو په بیان کې دی. اول حدیث مبارک پدې کې عن عمر بن ابي سلمة رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك متفق عليه. عمر بن ابي سلمة رضي الله عنه هم روایت دی، هغه فرمایي چې قال لي رسول الله، ما ته رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې سم الله بسم الله وایا، وكل بيمينك او په خې لاس خوراک کوه، وكل او خره مما ده هغه طرف نه یلیکا چې تا ته نږدې وي. نو ګورئ خوراک چې دی په دې کې یو څو ادبونه بیان شو. اول بسم الله ویل، په خې لاس خوراک کول، او چې کم تا ته نږدې وي د هغې طرف نه خوړل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى. عائشة صدیقه طیبه طاهره رضی الله عنها مبارکه راویه د حدیث ده. دغه مبارک فرمایي چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ارشاد دی، اذا اکل احدکم، کله چې پتا سو کې څوک خوراک کوي، نو فلیذکر اسم الله تعالی، نو هغه دی د الله نوم واخلي، یعنی بسم الله دی وای. فإن نسي، کچرته په اول کې تنه هیر شي چې ان یذکر اسم الله تعالی فی اوله، چې په اوله کې وای دغه بسم الله الله نوم تنه هیر شي، نو فلیقل، بیا دې داسې وای چې بسم الله اوله واخره، نو بیا دې داسې وای. اوس دلته په دې حدیث مبارک کې مونږ او تاسو ته دا بیانېږي که یو کس نه په ابتدا کې بسم الله رشوه او بیا ورته یاد شي، نو بسم الله اوله واخره دا دی وای. نو اوس دلته دا خبره ده چې بسم الله تا په منځ کې وي بیا هم سنت ادا کېږي، نو بالکل سنت ادا کېږي. ښه چې منځ کې دې مو ویلي، خو په اودس کې دغه خبره نه ده چې په ابتدا کې د نهیر شو منځ کې بسم الله وي، نو هلته سنت نه ادا کېږي. وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لأصحابه لا مبيت لكم ولا عشاء. ګوره دلته جابر رضی الله عنه مبارک نه روایت دی، هغه مبارک فرمایي ما د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی، سمعت رسول الله یقول فرمایل اذا دخل الرجل، کله چې داخل شي یو سړی بیته کور خپل ته، او فذكر الله تعالى عند دخوله، نو د الله نوم واخلي چې کله داخلي کور ته، او عند طعامه، او دا په طعام په وخت کې هم د الله نوم واخلي. نو قال الشیطان لاصحابه، شیطان خپل ملګرو ته وایي چې لا مبیت لکم، یعنی تاسو د پاره د شپې ځای نشته دی په دې کور کې، ولا عشاء، او نه هم د ماسخوتن په روټۍ کې شریک کېدو ګنجایش شته، یعنی ستاسو اوس په دې کې ځای نشته دی. و اذا دخل، او هر کله چې کور ته داخلیږي یو کس، فلم یذکر الله تعالی عند دخوله، نو د داخلېدو په وخت کې د الله نوم وانخلي، وقال الشیطان، نو شیطان څه شی وایي خپل ملګرو ته، ادرکتم المبیت، اوس په دې کور کې د اوسېدو گنجایش شته، یعنی ادرکتم، تاسو د شپې تېرولو ځای وموندلو، یعنی مبیت د شپې تېرولو، یعنی تاسو وموندلو د شپې تېرولو ځای. واذا لم يذكر الله تعالی عند طعامه، کله چې ونه وایي یعنی د خوراک په وخت کې هم د الله جل شانه نوم وانخلي، نو قال ادرکتم المبیت والعشاء، شیطان خپل ملګرو ته وایي د شپې تېرولو او د ماسخوتن په روټۍ کې شریک کېدو موقع په لاس باندې راغله، یعنی ادرکتم المبیت والعشاء، یعنی تاسو د شپې تېرولو ځای، والعشاء د شپې روټۍ ځای تاسو وموندلو. نو بسم الله ویلو سره چې دی مخکې حدیث مبارک به راشي چې یو صحابي هغه خوراک کولو تر دې چې هغه نه هیرو بسم الله، چې کله ورته یاد شو نو یو نوړی پاتې و، نو چې کله هغه مبارک بسم الله ویلې نو هغه شیطان چې دی الټی وکړه. نو په دې کې به برکت وي چې څوک بسم الله وایي، او که بسم الله ونه ویلو نو برکت به نه وي په دې کې. حذيفة رضي الله عنه قال كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما. حذيفة رضي الله عنه مبارک نه روایت دی، هغه فرمایي كنا اذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما، کله به چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې روټۍ دپاره مونږ حاضر شو، لم نضع ایدینا، تر هغې وخت به مونږ خوراک نه شروع کولو،
یعنی نه به یږدل لاسونه مونږ خپل حتی یبتا رسول الله تر دې به چې شروع کو کې به خو نو فیضع یده لاس مبارک به کېښودلو. وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جاریة كأنها تدفع. نو دا فرمایي چې یو ورځ مونږ په خدمت کې حاضر وو، یو جینۍ په حملې کولو سره راغله، یعنی فجاءت راغله جاریة یو جینۍ كأنها تدفع ګویا چې وروسته نه څوک دې کې ورکوي. نو فذهبت نو هغه لاړه لتضع يدها في الطعام دې دپاره چې کېږدي لاس خپل په طعام کې. فاخذ رسول الله صلی الله علیه وسلم بيده نو لاس د هغه ونیولو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم. او ثم جاء عربي بیا یو عربي باندې چې رالو كأنما يدفع گویا چې څوک یې دفع کوي دې کې ورکوي. فاخذ بيده نولي ولو لاس داغ رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم. فقال رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ان الشیطان بشک شیطان یستحل الطعام یعنی شیطان حلالوي طعام ځان دپاره اندا چې لا یذکر اسم الله تعالی دا چې یاد نکړي شي نوم د الله تعالی په هغه باندې. وانه جاء بهذه الجاریه او دې راتلل وکړه په دې جینۍ سره ليستحل بها دې دپاره چې حلال کی دغه. نو فاخذت بيدها نو ما ونیولو لاس دغه فجاء بهذا الاعرابي ليستحل نو راغی دغه باندې چې دې دپاره چې حلال کی دغه. فاخذت بيده ما ونیولو لاس دغه. نو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم وفرمایي چې والذي نفسي زما دی په والذي نفسي بيدي زما دی په غزاد باندې قسم وي چې زما سا دغه په قدرت کې ده چې ان ید بشک لاس دغه فی یدي زما په لاس کې مع یدیها یعنی د شیطان د هغې لاس ما په دې لاس کې نیولې دی سره د دې دواړو لاسونو نه، یعنی د دې دواړو لاسونو نیولو نه یعنی شیطان لاس مې هم نیولې دی. ثم ذکر اسم الله تعالی بیا بسم الله ویلی او واکل او خوراک وکړه رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم. یعنی رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایل چې په الله قسم چې د دې دواړو لاس سره د شیطان لاس هم زما په لاس کې دی. بیا بسم الله ویل او خوراک شروع وکړه. بهرحال وعن أمية بن مخشي الصحابي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل فلم يسم الله حتى لم يبق من طعامه. ګورئ دلته چې د أمية ابن مخشي صحابي رضي الله عنه روایت دی فرمایي چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم سره مونږه ناسو او یو بل کس چې و هغه جالس الناس ورجل یاکلو یعنی مطلب هغه خوراک کولو. نو فلم یسم الله نو هغه بسم الله نه ویلي حتی تر دې لم یبقى من طعامه باقی پاتې نو د دې طعام نه یعنی لقمه یو لقمه پاتې وه. فلما رفع الى فيه کله چې هغه پورته که خپل خولې ته چې خولې ته پورته که نو قال هغه ویلي چې بسم الله اوله واخره نو هغه دا ویلي. نو فضحك النبي رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم وخندل. ثم قال بیا فرمایل چې ما زال الشیطان همیشه لګیا و شیطان یاکل ماهو چې خوراک کولو د دې سره. فلما ذکر اسم الله کله چې دی د الله رب العزت نوم واغسته بسم الله ویله نو استسقاء ما فی بطنه یعنی هغه الټې کړه یعنی هغه ټولې خېټې نه الټې کړه قې کړه هغه واردول چې سي خوړلیو دی شیطان یعنی چې شیطان سم خوړلیو هغه ټولې واپس واردول چې دی کله بسم الله اوله واخره ویل. دینه دا معلومیږي ما ابتدا کې دا خبر وکړه چې یو کس بسم الله ابتدا کې هیر شي نو په منځ کې اول او اخر وي هغه سنت ادا کیږي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في 6 من أصحابه فجاء أعرابي فأكله بلقمتين. دلته چې دا عائشة صدیقه طیبه طاهره رضی الله عنها مبارکه فرمایي چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د خپل شپږو ملګرو سره یو ځای خوراک کولو یعنی یاکل طعاما في 6 من اصحابه د شپږو اصحاب. فجاء عربي یو عربي رالو فاکله بلقمتين هغه ټول خوراکي په دوه نوړو سره ختم کو. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل اما خبردار انه لو سما کچرته دی د الله جل شانه نوم اغسته وي کچرته د الله نوم دی اغسته وي نو لکفاکم نو تاسو ټولو د پاره بدا کافی وو. یعنی بسم الله ویلو سره په خوراک کې برکت راځي او بسم الله نه ویلو سره هغه برکت ختميږي. نو مطلب یې نه دا دی. وعن ابي امامه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رفع مائدته قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مستغنى عنه ربنا رواه البخاري. ابو امامه رضي الله عنه روایت هغه فرمایي چې خوراک نه پس کله دسترخوان پورته کړی شو رفع مائدته کله چې پورته شو دسترخوان نو قال رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم بدغلو سره الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه یعنی ټول تعریفونه او صفاتونه هغه الله جل شانه لره ثابت دي ټول یعنی حمدا كثيرا طيبا مبارکا فيه یعنی برکت اچولې شوی دی په هغه کې غیر مکفیا هغه کفایت کړی شوی دی ولا مودع ولا مستغنى عنه او نه د هغه
سبي نیاز او بے پروا کېدلی شي، یعنی ولا مستغنا عنه ربنا، او نه مونږ بے پروا کړی شوي عنه ددن ربنا ارابه زمونږه. نو دغه دعاګانې چې دی دا یادول پکار دي چې کله د سرخان اوچتېږي باید دا دعا وکړی شي. وعن معاذ بن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكل طعاما فقال الحمد لله الذي اطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوه غفر له ما تقدم من ذنبه رواه ابو داود. دلته معاذ بن انس رضي الله عنه نه روایت دی فرمای چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې من اکل طعاما کم کس چې روټي اخري او فقال او بیا داسې دعا ووي چې الحمد لله الذي ټول تعریفونه هغه ذات لردي چې اطعمني هذا چې ماته دغه روټي راکا ورزقنيه من حول مني ولا قوه او زما طاقت او د کوشش نه بغیر رزق راکو ولا قوه یعنی بغیر د کوشش نه قوتنا غفر له ما تقدم من ذنبه الله رب العزت بتا سي کس ټول مخکینی ګناهونه وبخي. بهرحال اوس پدې کې چې د دویم نمبر باب دا آسان دي، دا احادیث چې تاسو ته بار بار مخکې به تیر شوي، نو کوشش کوو چې پدې کې مونږ اوس سبق لږ زیات کړو. باب لا يعيب الطعام واستحباب مدحه. نو دا باب په خوراک کې د عیب نه بیانولو د هغې صفت کولو په استحباب کې دی. باب لا يعيب الطعام یعنی د روټۍ عیب نقصان به نه روباسي، نه بیانول، واستحباب مدحه د هغې تعریف به کوي. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم به عادت مبارک دا و چې هغه به چې کله یو روټۍ یو طعام هغه به یې خوښ شو به یې خوړو، او که به یې خوښ نه شو هغه به یې پرېښو نه به یې خوړو، خو د هغې عیب به یې نه بیانولو. نن سبا مونږ او تاسو کې دغه مسلې شته، باید چې د دې نه ځان وساتلی شي. بهرحال عن ابي هريره رضي الله عنه قال ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط ان اشتهاه اكله وان كرهه تركه متفق عليه. دلته چې دی راوي ابو هريره رضي الله عنه مبارک دی، دغه فرمایي چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم کله به هم روټۍ او خوراک کې عیب نه دی بیان کړی. ما عاب رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی بیان کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم طعاما په طعام کې قط، یعنی عیب کله هم نه دی بیان کړی. ان اشتهاه اكله او کبه خوښ شو نو به خوړو، او ان كرهه تركه او کبه خوښ نشو هغه به پرېښودو. وعن جابر رضي الله عنه، جابر رضي الله عنه مبارك فرمائي أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم فقالوا ما عندنا إلا خل فدعا به فجعل يأكل ويقول نعم الأدم الخل فنعم الأدم الخل رواه مسلم. جابر رضی الله عنه نه روایت دی فرمایي چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم یو ورځ چې خپل کور والانه ترکاری وغوښتله، یعنی سأل اهله الادم، ادم چې دی ترکاری سالن، یعنی وغوښتلو د خپل کور والانه سالن، فقالو ویلې چې ما عندنا یعنی مونږ سره هېڅ شی نشته الا خل مکر یعنی سرکاشته. نو فدعا به نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه راوغوښتله، فجعل یاکل شروع ور باندې وکړه، یعنی روټۍ د هغې سرکه سره وخوړه. ویقول نبی اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې نعم الادم الخل، سرکه خو ډېر خطرکاري ده، سرکه خو ډېر خطرکاري ده، یعنی څه خطرکاري ده دا سرکه. نو غوره سالن سرکه دی. بعضې خلک چې دی د دې د وجې نه په کور کې سرکه هم ساتي، ځکه چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم هم ساتلې ده، نو دا پکار ده چې وساتلی شي. بهرحال باب ما يقوله من حضر الطعام وهو صائم اذا لم يفطر. دا باب دی په بیان د دې کې چې څوک خوراک ته وبللی شي، من دعي الى طعام، او د سره بل څوک هم نه وبخي. من حضر الطعام وهو صائم، باب دی په بیان د دې کې چاته چې خوراک راوړي شي، حضر الطعام وهو صائم او هغه روزهدار وي، اذا لم يفطر او د ماتولو اراده یې نه وي، نو هغه به څه کوي؟ نو دغه روژه چې دی دا نفلي مراد د فرضي خو څوک نه ماتوي، نو هغه به څه شی کوي؟ ایا دعوت ته به نه ځي او که نه څه به کوي؟ نو دلته مونږ او تاسو ته دا بیانوي. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابو هريره رضي الله عنه روایت دی، هغه فرمایي چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا دعي، کله چې تاسو ته یعنی احدکم یو له تاسې نه دعوت درکړی شي، نو فلیجب، نو باید هغه دعوت قبول کړی شي، یعنی هغه دې قبول کړي. فإن كان صائما او كروجدار وي نو فليصلي، ناغي د پاره دی دعا وکړي. وإن كان مفطر او كروجدار نه وي نو فليطعم، نو بیا د خوراک وکړي. اوس د دې معنا کوي قال العلماء ومعنى فليصلي اي فليدعو، علماء فرمایي چې د دې فليصلي معنا ده د هغې د پاره دعا وکړي، ومعنى فليطعم فليأكل، یعنی کروجدار نه وي نو هغه بیا ته اخرى، یعنی دلته اوس دا وایي که روژه وي او نو بیا دې ورته دعا وکړي. نو امام نووي رحمه الله فرمایي د دعا نه مراد مغفرت او د برکت دعا ده. نو بهرحال اوس په دې کې چې دی بل باب دی، باب ما يقول من دعي الى طعام فتبعه غيره. دغه باب چې ډیر مهم دی، یعنی ټول مهم دی، خو نن سبا به تاسو کتلی وي چې یو کس ته دعوت کړي وي نور هم ورپسې روان وي، نو هغې دې دا ضرور واوري. نو دا باب دی د دې په بیان کې چې څوک خوراک ته وبللی شي او د سره بل څوک هم روان شي، نو دی به څه وایي؟ نو باب ما یقوله، یعنی باب دی په بیان د هغه څه ما یقول، هغه
یعنی سبا وی من دعی چې راوبلی شي الی طعام ته فتبعه غیره او د سره بل څوک هم روان شي نو دغه کس به څه شی وی بیا لکه څنګه چې دلته به حدیث مبارک راشي چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم سره یو کس روان شو بیا رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم سو فرمایل ګورئ عن ابي مسعود البدري رضي الله عنه قال دعا رجل النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه له خامس خمس فتبعهم رجل فلما بلغ الباب قال له النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا تبعنا ګوره دلته روایت دی دا فرمایي چې دعا رجل النبي اوختل رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم طعام د پاره صنعو چې تیار کړو دا دعا له خامس خمس یعنی پنځونه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نه یعنی سلور صحابه یو پکې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نو د پنځونه نبی علیه الصلاۃ والسلام پنځونه وو یعنی سلور هغه یو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فتبعهم رجل یو بل کس چې دوی پسې روان شو فلما بلغ الباب کله چې ورسېدو دروازې ته قال له النبي رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ان هذا تبعنا بشک دغه مونږ پسې روان شوی دی فان شئت ان تاذن له کته غواړي دته اجازه ورکا وان شئت رجعوا کا ستا خو خوینو واپس دلار شي قال نو هغه فرمایل چې بل اذن له بلکې زدي ته اجازه ورکوم یا رسول الله اذا الله رسول متفق علیه یعنی چې یو کس د دعوت دی ورکړې شوی وو هغه تاسو پسې روان شي نو هلته بیا سویل پکار وي لکه څنګه چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دلته دیتا او فرمایل باب الاكل مما يليه ووعظه وتاديبه من يسيء وكله د خپل مخې نه خوراک کول هغه چاته نصیحت کول چې خوراک صحیح نه وي یعنی د آداب لحاظ نه ساتي هغه ته وعظ کول هغه ته ادب خودل چې هغه طریقه صحیح نه وي عن عمر بن ابي سلمة رضي الله عنهما قال كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة دلته چې د عمر بن ابي سلمة رضي الله عنهما قال دا فرمایي چې كنت غلاما زما شومما خو في حجر په پرورش د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم کې وما وكانت يدي تطيش او زما لاس چې هغه ګرځېدو په صحفه په کاسه کې فقال لي رسول الله ما رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یا غلامو سم الله بسم الله وایا وكل بيمينك وخي لاس باندې خورا وكل خورا مما يليك هغه چې سچ تا ته نږدې وي قوله تطيش دغه قول چې تطيش بکسر الطاء په کسرې د طا سره دی وبعد او پس دینه یاد مثنى دوه ټکی دي من تحت لاندې داغینه معنا د دې تتحرکو یعنی حرکت ورکول لاس خپل د کنه دسي وتمد او دسي وګدولو الى نواحي الصحفه یعنی داغي کاسي هغه غیر چاپیر خواوشه هغه نو دې ته د تطيش ویل کیږي وعن سلمة بن اكوع رضي الله عنه ان رجلا اكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله دا مخکې تیر شوی چې یو صحابي او رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم سره خوراک کولو خو په غس لاس فقال رسول الله فرمل چې کل بيمينك په خلاص خوراک قال ویل چې لاس ته طاقت نه لرم قال لستطعت تدي طاقت نشي لرلې نو دغه چې دی کس چې دی یعنی خبر انکار وکړو یا ما منعه منو ما یکړي الا الكبر مگر کبر د وجنه دا خبره کړي وانه دغه دی کبر وکړو فما رفع الى فيه دی پورته نک خلیته تر مرګ پورې چې دی دغه چې دی بیا لاسي پورته کړي نو نو په خیلاس باندې خوراک کول پکار دی یو کس چې په غس لاس باندې کوي نو هغه ته ویل پکار دی چې په خیلاس باندې خوراک کول او دغه ښه طریقه ده او د چپ لاس نه او د غس لاس نه خوراک دا من راغلی باید چې په غس لاس باندې خوراک ونه کړی شي لکه څنګه چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دلته منو فرمایله باب النهي عن القران بين تمرتين ونحوهما اذا اكل جماعه الا باذن رفقته دا باب دی په غاڼه کې ملګرو سره په شریکه دوه کجوري یا د دې په شان بل شیز په اغستلو په ممانعات کې البته چې ملګری اجازه وکړي نو بیا پکې څه کراهت نشته نو باب النهي باب دی په بیان د نهي عن القران یعنی دو شی را جمع کول بین تمرتين یعنی دوه کجوري جمع کول ونحوه په شان د بل کم شی وي او اذا اكل جماعه کله چې هغه خوري جماعت الا باذن رفقته مگر په اذن د ملګرو یعنی ملګری ته اجازه درکې بیا خوړې شي اوس د سیم محدود یو شی وي کنه یو څو کجوري وي په دې کې خو به حدیث مبارک هم بیان شي یعنی محدود یو څه شی وي او لګ وي او ګڼ خلک وي نو چې څوک څنګه یو خوري نو تم خوره د سیمه کو چې دوه درې پکې یو ځای راخلي نو بهرحال دلته عن جلبة بن سهيم قال أصابنا عام سنة مع ابن زبير فرزقنا تمرة دلته دا مبارک فرمایي چې عبد الله بن زبير رضی الله عنه مبارک په دور کې قحط سالی سره مونږ مخ شو یعنی رسیدلی او مونږ ته کال د قحط اصابنا فرزقنا تمرة نراکړې شو مونږ ته کجوري وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يمر بنا نو عبد الله بن عمر رضي الله عنه مبارک چې هغه په مونږ باندې داسې تیریدو فيقول لا تقارنوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القران عبد الله بن عمر رضي الله عنه فرمایل چې د دوه کجوري چې دی یو ځای مخوري لا تقارنوا زکه فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القران د دوه
یعنی مړې یو ځای خوړل دا منع کړي دي چې تاسو یو ځای کوئ دوه په یو نوړی کې هغه دوه تاسو خورئ. ثم یقول او بیا وروسته وفرمایل چې الا ان یستأذن الرجل اخاه، مگر دا چې په تاسو کې یو کس د دې اجازه وکړي. که د دې اجازه تاسو ته میلاو شي خو بیا خورئ، دې نه علاوه داسې نه دی کول پکار چې یو ځل باندې دوه خرما دوه کجورې خورئ. نو په دې کې چې دی یو کس که داسې کوي نو دغه د حرص علامه هم کیدلی شي چې یو کس حریص وي نو خلک به وایي چې څومره حریصه دی چې دغه د دوه ټول چې څنګه خوري دغسې هم دې ته هم خوره. همدارنګې بل روایت چې بل باب ما یقوله ويفعله من یأکل ولا یشبع، دا باب د دې په بیان کې دی چې څوک خوراک کوي خو مړیږي نه، نو هغه به څه وایي او څه به کوي چې په جمع خوراک کې برکت وي. بابو دا باب چې دی ما په هغه څه کې یقوله چې وایي ويفعله من یأکل ولا یشبع، هغه څوک چې خوراک کوي خو مړیږي نه نو هغه به څه وایي. وعن وحشي بن حرب رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع قال فلعلكم تفترقون. دلته چې دی وحشي ابن حرب رضي الله عنه مبارک دا فرمایي چې بشک اصحاب رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم قالوا فرمایل چې یا رسول الله انا ناكل من خوراک کو ولا نشبع مړیږو. قال رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې فلعلکم تفترقون، کی دې چې تاسو جدا خوراک کوي. قالوا نعم، دی فرمایل چې قال رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایل فاجتمعوا على طعامكم، راجم کیږي په طعام تاسو باندې، واذكر اسم الله، بسم الله وای د الله نوم یادوي، یبارک لكم فيه، نو برکت به اچولی شي تاسو ته په دې کې. نو چې یو کس نه مړیږي نو هغه دې څه وکړي، یعنی ادي په ګڼه خوراک کوي، یعنی اتفاق سره دی خوراک کوي او بسم الله دی وایي چې په دې کې الله رب العزت چې دی هغه برکت واچوي. باب الامر بالاكل من جانب القصعه والنهي عن الاكل من وسطها او یا وسطها، دوه ویلی شي. باب دی په بیان د امر په حکم کې چې من جانب القصعه چې د خپل د طرف نه به ته یعنی د کاسې نه به خوراک کوي، والنهي عن الاكل من وسطها د منځ نه د منې په بیان کې چې هلته نه به نه خوري. نو دا باب دی د کاسې د یوې غاړې نه د خوراک کولو په حکم کې، والنهي عن الاكل من وسطها او د هغې د منځ نه د خوراک کولو په ممانعت کې دی دا باب چې تاسې چې دی تاسې به د منځ نه خوراک نه کوئ بلکې د یو ډډې نه به کوئ. فيه قوله صلی الله علیه وسلم، په دې کې قول د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم چې مخکې تیر شو، وکل مما یلیک، یعنی خوراک خورئ د هغه څه نه چې تا ته نږدې وي. متفق علیه کما سبق. وعن ابن عباس رضی الله عنهما عن النبي صلی الله علیه وسلم، ابن عباس رضی الله عنهما راوی دا حدیث ته چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایل البرکۃ برکت تنتزل نازلیږي وسط الطعام په منځ د طعام کې، فکلوا خورئ من حافتیه یعنی طرفوننا، ولا تاكلوا مخرج من وسطها د منځ دین. رواه ابو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن بصر رضی الله عنه قال، دا فرمایي چې کان للنبي او رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د پاره قصعه کاسه یقال لها چې هغه ته ویلي، یعنی دغه کاسې نوم چې و د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم یعنی غراء، یعنی د غراء نوم، يحملها اربعه رجال، سلور کسانو بدغه اوچتولو. فلما اضحوا کله چې چاش منځو کو دي صحابه کرامو چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم سره به دیرو اصحاب صفه نو هغوی نو وسجد الضحى یعنی مونځ به وکړو دا چاشته نو اوتیا راوړې به شو به تلک القصعه دغه کاسه به راوړې شوه، یعنی وقد ثرد یعنی جوړ بکړې شو په دې کې، یعنی چوری بکړې شو هغه ماته به پکې وکړې شو که نه په دې لویه کاسه کې. نو فلتفوا علیها، نو صحابه کرام به کیر چاپېره شو د دې نه. فلما کثروا کله به چې یعنې ګڼه به وه صحابه کرام به ډېر زیاتو جثا، نو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په ګوډو مبارکو باندې به دغه کېناستو. نو فقال عربي، یو کس چې دی رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دغه کېناستو، نو عربي وایي چې ما هذه الجلسه دا څنګه ناسته ده؟ فقال رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ان الله بشک الله رب العزت جعلني ګرځولی یم زه عبدا بنده کریما عزتمند، ولم یجعلني ګرځولی نه یم زه جبارا سرکشه عنیدا متکبر. ثم قال رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې کلوا من حواليها، یعنی تاسو خورئ د اطرافونه، ودعو ذروتها او منځ پرېږدئ، یبارک فیها خیر او برکت به نازلولی شي تاسو ته پدېږي. رواه ابو داود، روایت کړی دی امام ابو داود رحمه الله باسناد جید سره. ذروتها چې دی دلته اعلاها بکسر الدال، اوس بکسر الذال وضمها، یعنی ذر او ذر دواړه ویلی شي دلته. والله تعالی اعلم وصلی الله تعالی حبیب محمد و آله وصحبه اجمعین.